الو هلکه په دې کټای باندې څه کوي؟ ولې څه پې کوم په کټۍ خلکه څه کوي ولدایي نه را روانه کړې مې ده که نه دا خو زما ده نو پردی کټای دې روانه کړې خدای مسلمانه داسې وی نو دغه چري که نه د خدای نیکبخته په پردو پټو دې ورخطا کړې ده پردي فصل یې خوړو نو ما چورګه سیټ تی کړم که نه ما یې راوسته ما ته خو چا ویل دا خو غل دی چرګان هم پټوي هر څه پټوي یارو کې دا سوتې بوتې وې ما ته به د دې خبرې وزر کې ما د سره نیکي وکړه مال مې دله سیټ ته که پردي ما دغې څه ورته وي هغلته چا جوار کرل و هغې خوړل که هغه سره لانجه راغلی و بیا به دې څه کول ما خو یې له سیټ ته کوله اوس په ما دعوې کې هلکه ته د پردو لانجو نه بېغمه ته لانجې څه کې پردی مال دې روان کړی کټې او ځه شابه ځه ورک شه ځه ورک شه د خدای نیکبخته نه ګوره دا د خو انجام شو زه ولې مړه بیا به ګورو شیطانه دا چرګې مرګې ټولې پټې کړم که پته ولګي دا بچې ښه ده خره چې سقی مې در کړه ګینې وای 15,000 روپۍ خو دام کوي دیاړي خو د باره شوه یار وای زړه دې رالی و چونادیده که مونږ خو خلکو نه غویان پټ کړي وي دونه یې نو په عذاب کړي خو زه ستا پیسې لږې نغدي څوک شک پکې نه کوي یا لکه دا چرګ د چا دی د چا دی زما دی که نه وروره ها دا خو ډېر ښه چرګ دی یار او که نه اته کاړې مارو دی بلول مې پې 2 لکه روپۍ وګټلې دا خو هغه چرګ نه دی میزیل دی میزیل ها نو جنګې خو نه یاره ستړی دی اشنا یو اته کاړې مې پې وختي مو ګټلې خو داسې کار دی چې جنګې بس راځه را میداني شه یو 50,000 به وو سر راځه ته دا چرګ لږ راکړه لکه یار لږ ګورم یار وګوره چرګ نه دی میزیل دی د خدای خرابه چکه د خدای تعالی عالمه تا خو زمونږ د کلي نه ټول شیان کټ کړل دا وای یا الله خیر یا الله خیر وای یار دا نن خوړو دیاړي نه لګي دا ولې طبیعي مو شوه ها ته خو وږیم دی ورګه چې د قار یو 15 دړې د دې نه رامات کړمه وایي وږو بازار هم ښه دی ولکه څوک یې میرزلي خان دونه قمقل نه دی چې چاته خپله نامه وښیي د ګل خان زویه ومې پېژندلې بار ته راوځه مسئوله خان کاکا وایي یو 2 وږي مې راماتولو او د روزه مکنه خو خارق تې را باندې لږه راسما چې نه خارق د باندې ونه لګي